عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه أحمد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي. ده حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ خپل ایمان تازه کوي. عرض وکړه شو یا رسول الله، خپل ایمان څنګه تازه کوي؟ ارشاد فرمایا: لا اله الا الله. ډیر وایي. حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا فرمان اوریدلے دے کہ بطول ذکرن کے غور ذکر لا الہ الا اللہ دے او بطول دعاگانو کے غور دعا الحمدللہ دا. رواہ الترمذی.